خزان دې مشه د ښکلاو په سرلي وطنه ای جنتي وطنه. د اختر په شپه ورځو کې د برېښنا شبکې اړوند ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې ګړندي اقدامات. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت یوازې د وړوکي اختر په شپه ورځو کې د 1043 پیرودونکو بېلابېلو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کړې. د شکایتونو اورېدو مدیریت مسؤلین وایي یا شکایتونه یې د پیرودونکو خدماتو 144 او واتساپ شمېرې او همداراز د پیرودونکو د حضوري شکایتونو له لارې په سیستم کې درج او د حل په برخه کې پر وخت اقدامات کړي. د اختر په ورځو کې موږ 1043 پیرودونکو تماسونو ته ځواب ویلی دی او دغو شکایتونو او مشکلاتو ته مو رسېدنه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکي له معمول سره سم د سهار له 8 بجو بیا د شپې تر 11 بجو پورې په 2 کاري شفتونو کې په منظم ډول د برېښنا شبکې تخنیکي ستونزو، ویش څرنګوالي، پرې کېدو، تجهیزاتو کې د خپلسري لاسوهنې مخنیوي، غیر قانوني نښلونو، بیلینګ خدماتو، بیړنیو پیښو او اړوند ستونزو شکایتونه پر منظم ډول ثبت او د حل په برخه کې لازمي کړنې ترسره کوي. موږ همکاران د سهار د 8 بجو نه د شپې تر 11 بجو پورې دلته په شفتونو کې کار کوي او د خپل هیوادوالو هغه شکایتونو او ستونزو ته رسېدنه کوي. په ورته مهال د افغانستان برېښنا شرکت پیرودونکي د ستونزو د حل او معلوماتي چوپړتیاو په برخه کې د شکایتونو اورېدو مدیریت له فعالیتونو خوښي ښیي او زیاتوي چې تل د ستونزو پر مهال اړیکه نیسي او اړونده همکاري ترلاسه کوي. راغلم دلته مدیر صاحبان را سره ډېر ښه وضعیت وکړو، ابل راته پرنټ کو او لمبر راکو چې نور که کوم مشکل سره پیښیږي په دا لمبر را سره ارتباط په تماس شئ د تاسو مشکل حل کیږي. برقم بسیار خراب میشد، به عکس 44 زنگ میزدیم برای ما رسیدگی میکرد. خیلی ازشان تشکر میکنیم. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت د برېښنا شبکې اړوند ستونزو ته پر وخت رسېدنې او ډاډمنې برېښنا تامین په برخه کې پیاوړې ژمنتیا لري او په ورځني ډول د پیرودونکو بېلابېلو ستونزو ته رسېدنه کړي.